نن مې ته ډېر زبردست اپلیکیشن راوړی ملګرو. تاسو به تمنیل کتلی چې تاسو خپل اختریز پیغامونه په څنګه ډول تاسو جوړولی شئ ملګرو. ته تاسو هم په دې ډول باندې اختریز پیغامونه جوړول غواړئ، تاسو په سکرین وګورئ. که دغسې اختریز پیغامونه تاسو جوړول غواړئ نو دغسې اختریز پیغامونه په 2 منټو کې تاسو ته جوړوم او تاسو هم خپل ځان ته جوړولی شئ ملګرو. دغه اپلیکیشن څنګه تاسو انسټالوئ، دا تصویران د کوم ځای نه تاسو ته میلاویږي، دا ټول پروسس تاسو ته ښایم چې تاسو څنګه کولی شئ جوړولی شئ. نو ملګرو که تر اوسه هم زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. بالکل فری دی ملګرو، بالکل فری سبسکرایب کېږي چینل. او که فیسبوک صفحه کې ګورئ نو فیسبوک صفحه هم در سره فالو او لایک کړئ ملګرو. بالکل دا هم فری دی ملګرو. د دې تصویرانو لینک به تاسو ته لاندې ډسکرپشن کې درکړم او فیسبوک کې به لاندې یا به تاسو ته میلاو شي ملګرو. او دغه کې به تاسو ته د کین ماسټر لینک هم تاسو ته درکړم چې تاسو کین ماسټر کې دغه تصویران تاسو جوړولی شئ ډېر په اسانه. که پیکسل اپ کې تاسو ته جوړ کړم نو تاسو کې مغزه نه خلاصېږي، تاسو ته به کین ماسټر کې جوړوم ډېر ایزیلی تاسو به هر یو تاسو جوړولی شئ ملګرو. که هم جوړولی تاسو نه شئ نو تاسو ته ماته کمنټ کې خپل واتساپ نمبر ولیکئ، نو واتساپ کې به تاسو سره رابطه وکړم، تاسو ته به هم خپل مطلب د اختریز پیغامونه تاسو ته جوړ کړم ملګرو. از اپلیکیشن ته ملګرو تاسو څنګه دغسې تصویران په کین ماسټر کې جوړولی شئ ملګرو. تاسو سمپلی کین ماسټر اوپن کړئ. تاسو کین ماسټر اوپن کړلو نو تاسو ته به دغسې انټرفیس راشو کوي. نو تاسو به سمپلی تاسو ته دلته وګورئ، تاسو ته دغلته اپشن یې درکړي، دغه وګورئ. تاسو به سمپل په دغه اپشن باندې به کلیک اخلئ. دغه اپشن چې کوم یو دی په د باندې به کلیک اخلئ. په دې کې به تاسو سمپلی دغه 14 چې دی په د باندې به کلیک واخلئ. دغه کوم یو چې دی په دغه باندې به کلیک واخلئ چې دغه دی. په دم چې کلیک واخیستو دا اوس سمپلی تاسو ته به دغسې انټرفیس راشو کې تاسو به میډیا ته ځئ. دغه میډیا دی، دغه تاسو میډیا ته ځئ. دغه څخه به یو تاسو بیکګراوند انتخابوئ. دغه میډیا ده، دغه میډیا څخه به تاسو یو بیکګراوند انتخاب کړئ. سمپلی زه به دغسې بیکګراوند انتخاب کړم. تاسو وګورئ سمپلی زه به یو سپین بیکګراوند انتخاب کړم. نو سمپلی زه به کلیک واخلم. دا مې کلیک کړو. تاسو وګورئ سمپلی دې ستر ته به واوړئ. تاسو به بیا لیر ته ځئ. لیر څخه به چې کوم هغه تصویر ما تاسو ته لاندې ډسکرپشن کې درکړي دي او ډسکرپشن څخه تاسو ډاونلوډ کړئ. تاسو به دلته تاسو راوړئ. دغه لیر دی، دغه د لیر اپشن دی، دغه د لیر اپشن دی. که تاسو کوم یو نه پېژنئ دغه د لیر اپشن دی نو دغه لیر اپشن ته به تاسو لاړ شئ. بیا فوټو باندې دغسې یوه تاسو چې ما کوم یو فوټو درکړي تاسو هغه تصویران تاسو به دلته راوړئ. زه به سمپلی تصویران کلیک کړم، مطلب راوړم زه فولډر څخه. دغه دی ملګرو، ما دغه دی سمپلی هغه یو تصویر دلته راوړلو. نو دغه یو تصویر به مونږ تاسو ته جوړوم. سمپلی تاسو به تصویر باندې به کلیک واخلئ. دغه لاندې چې کوم یو ښکاري دغه په د باندې به بیا تاسو کلیک واخلئ. دغه چې کوم یو ښکاري په دم چې کلیک واخیست تاسو به دغسې انټرفیس راشو کوي. سمپلی تاسو به بیا دغه اپشن باندې کلیک واخلئ. په دا اپشن باندې چې کلیک واخیستلو، په دا اپشن چې کلیک واخیستو دغه غاړې نه چې دی فول سیز، په د فول سیز باندې به کلیک واخلئ او ټیک مار به یې کوئ. دغه اوکې کو ټیک مار هم کو. تاسو وګورئ سمپلی زموږ هغه چې دی فول سکرین کې شو. نو سمپلی مونږ به بیا لیر ته ځو چې کوم تصویر مونږ لګول غواړو. دغه ځای کې تاسو وګورئ، دغه ځای کې مونږ کوم تصویر لګول غواړو نو هغه تصویر مونږ راوړو. زه به هم تصویر راوړم. دغه لیر ته به لاړ شئ. دغه لیر څخه به د سمپلی په دغه اپشن باندې به کلیک واخلئ. تاسو ګلري به راشو کوي. سمپلی زه به هم خپل ګلري ته لاړ شم او یو تصویر انتخاب کړم. ما دغه د یو خپل تصویر انتخاب کړلو. نو تاسو هم یو خپل تصویر انتخاب کړئ چې کوم یو تاسو انتخابول غواړئ. سمپلی تاسو وګورئ، سمپلی بیا به تاسو په تصویر باندې کلیک واخلئ. په تصویر هم چې کلیک واخیستلو دغلته به تاسو لاندې راشئ. دغه کروپینګ اپشن به تاسو ته ښکاري. دغه کروپینګ اپشن چې کوم یو دی دغه کروپینګ اپشن دغه به کلیک کړئ. دغه هم چې کلیک کړو تاسو وګورئ سمپلی دغه اپشن به تاسو الاو کړئ. چې دغه اپشن تاسو څنګه الاو کړو نو تاسو وګورئ دغه څه جوړېږي. تاسو وګورئ دغه بالکل ګرد جوړ شو، هماغه دایرې په شان دي. سمپلی تاسو به ټیک مار کړئ او خپل تصویر به چې کوم یو دی په هغه باندې به کلیک واخلئ. په دغه هم چې کلیک واخیستو دلته به سکرین باندې دلته راوړئ. په همدغه ځای باندې دلته دغه اپشن چې دی کوم یو ورکوټوي کوي او غټوي. تاسو وګورئ دغه دی. زه به ایډجسټ وکړم تاسو لپاره، تاسو ښودلو لپاره داسې جوړوم. نو تاسو ښه کوالټۍ کې جوړولی شئ. تاسو لږ خواري وکړئ پرې نو تاسو ایډجسټ کړئ. تاسو وګورئ ما دغلته مطلب پیسټ کړو، دغه اوکې مې کړو. نو سمپلی دلته تاسو اوکې کړو نو تاسو خپل نوم به پکې څنګه لیکلی غواړئ او لیکلی شئ. تاسو سمپلی دلته لاندې تاسو دلته اپشن درکړی چې تاسو دلته خپل پکې نوم ورکولی شئ. دغه وګورئ
دغه آپشن چې کوم یو دی دلته تاسو خپل نوم لیکلی شئ. نو تاسو سمپلی به لیر ته لاړ شئ. لیر کې تاسو دغه ټیکس ښکاري، په دغه ټیکس باندې به کلیک واخلئ. په دغه ټیکس کې به تاسو خپل نوم ولیکئ. نو زه به خپل نوم ولیکم، بیا به تاسو ته ښایي. تاسو وګورئ دغلته ما خپل نوم ولیکلو. تاسو وګورئ سمپلی ما خپل نوم لیکلی دی. تاسو که دلته خپل نوم ته رنګونه ورکول غواړئ نو تاسو دلته رنګونه هم بدلولی شئ. تاسو وګورئ دلته بالکل سپین رنګ کې دی، دلته تاسو خپل رنګونه چینج کولی شئ. او که دلته تاسو غواړئ چې انیمیشن ورکړئ، مطلب خپل لیک چې کوم یو دی خپل نوم غټ ولیکئ، مطلب شکستی نوم ولیکئ، هر څنګه تاسو لیکل غواړئ تاسو لیکلی شئ. سمپلی زه به په رنګ باندې کلیک واخلم، نو یو رنګ به انتخاب کړم. موږ به دغه زیړ رنګ انتخاب کړو. تاسو وګورئ دغه ما رنګ یو انتخاب کړو، دلته به راوړو. په دغه ځای کې به خپل نوم چې کوم یو دی پرېږدو، او دغه ځای به یو فونټس انتخاب کړو. تاسو وګورئ چې کوم یو ښه لګي، نو زه به دغه یو فونټس انتخاب کړم. تاسو وګورئ ما دغه انتخاب کړو. تاسو وګورئ زما کوم یو نوم چې دی هغه غټ شو، ډېر مزیدار ښکاري. نو دغه پروسس دپاره به تاسو څه کوئ چې دغه ستاسو بالکل خپل هغه تصویر جوړ شي. تاسو ټیک مار وکړئ. تاسو وګورئ زموږ دا تصویر جوړ کړه. تاسو ته ما پکسل ایپ کې ښودلی وي، نو تاسو نشئ کولی چې جوړ کړئ دغه تصویران. نو دغه ځای کې ما جوړ کړلو. سمپلی تاسو به دغې څخه سکرین شاټ وباسئ. سکرین شاټ به څنګه وباسئ؟ تاسو خپل هغه څخه به تاسو سکرین شاټ وباسئ. وګورئ ما یو سکرین شاټ ویستلو. تاسو هم ایستلی شئ. که تاسو نشئ ایستلی نو د والیم او د پاور بټنه ونیسئ، نو سکرین شاټ وباسئ ستاسو موبایل. که تاسو نه پوهېږئ نو سمپلی تاسو به دې څخه به بار کېږئ. نو سمپلی تاسو به ګلري ته لاړ شئ. ستاسو کوم سکرین شاټ چې دی هغه به تاسو راواړوئ. سمپلی زه به خپل ګلري ته لاړ شم. دغه زه خپل ګلري ته راغلم. دغه دی زما سکرین شاټ کوم تصویر چې دی دغه دلته راغلی دی. تاسو وګورئ دغه زموږ تصویر چې کوم موږ جوړ کړی دی دغه سکرین شاټ دلته راغلی. تاسو به دلته خپل یو موبایل کې دلته آپشن وي چې د ایډیټینګ، دلته به تاسو د ایډیټینګ آپشن درکړی. نو تاسو به سمپلی په دغه ایډیټینګ آپشن باندې به کلیک واخلئ. دغه آپشن چې کوم یو دی دغه د ایډیټینګ آپشن دی. صبر وکړه زه تاسو ته به زه وښیم دغه به راکړم. نو دغه د ایډیټینګ آپشن دی. نو دغه د ایډیټینګ آپشن باندې به تاسو کلیک واخلئ. دلته به تاسو ته کروپینګ دغه آپشن د کروپینګ دی. دغه آپشن به تاسو ته درکړی وي. تاسو وګورئ دغه کروپینګ آپشن دی. په دغه کروپینګ باندې به کلیک واخلئ. په د کروپینګ چې کلیک واخلئ تاسو وګورئ دلته موږ خپل چې کوم یو دی تصویر دلته کروپ کولی شو. تاسو وګورئ تاسو خپل اندازه تاسو کروپ کړئ. دغه وګورئ چې کوم یو تصویر دی دغه به کروپینګ کوئ. زه هم دا کروپ کړم. نو تاسو وګورئ چې دا به بیا څنګه ښکاري. ما دغه دی د تصویر چې کوم یو دی نو کروپینګ کړلو. دغه دی کروپینګ شو. تاسو وګورئ کروپینګ باندې به کلیک واخلئ. سیو باندې به دغه کلیک واخلئ. تاسو وګورئ چې دغه تصویر کروپینګ شو. نو تاسو دغه تصویر چیرې ته فیسبوک ته چا خپل ملګري ته تاسو لیږلی شئ، فیسبوک کې اپلوډ کولی شئ. نو ملګرو دغسې دغه جوړېدو کاین ماسټر لینک به هم تاسو ته درکړم.